السلام علیکم ګرانو مینوالو، زم ستاسو ورور او ستاسو زړه ټوکړه آفاق سنگار مروت او غزنی خیل نه تعلق لرم. ماشاءالله لکی مروت ټوله ته به ان شاء الله پته وي. دا ویډیو هغه خلکو لپاره دا چې کوم ما اپوزیشن د مخالفین مې دي، چې کوم ما مینوال دي، لورز مې دي، یو باندې خو زه قربان یم، واړه ژوند به په قربان یم. دوته به شعرونه وایم، نعتونه به ورته وایم، فرمایش چې به ورکوم چې د کوم ما مخالفین دي که نه دا لس شل کسان دي. پوه ایستلې؟ صحیح ده صحیح ده. آصف صاحبو صحیح ده سنگار چې ورته مې ورته ویله چې منې څه ګوره پخه خو یې نه ورلږې کور ته، تا چې په کور ورلګېږي. صحیح ده سنگار صحیح ده وکړه صحیح ده. یاره زه خپله ویډیو ورکوم، خپل شعر جوړوم، مخ چې مې چلن ته لګولی ولی بیا یو میدان ته نه راتلو. هلته چیرې و؟ صحیح ده. ډېر ښه چسله ګردي پاکستان چې مې ورته ویلم تاسو یې ور و ملګردي پاکستان چې د کوم تکړه سړی یا کوم تکړه شاعري هغه راوله رایوله میدان تیاروله. انشاءالله په موقع به لیوني شیان داسې تر جوړ که قسم په خدای چې خوب به نه درځي. پوه ایستلې؟ ستا د مانه خوب وکړلی. ډېر ښه ډېر ښه. پاکستان چې د لاس آزاد و، افغانستان چې د لاسو سره آزاد ده. خو اوس چونکې آصف صاحب د وفات صاحب د عادل صاحب د ما ته مشوره راکړله چې ته به بس دا کیسې نوره نه کوې. اوس نوره دا کیسې دا کم تیر خلک دي. پوه ایستلې؟ زه په ډېرو خلکو ګرانې ما ته پته ده، ټول خلک ښه قدر کوي او سلام مې ده ورته، واړو ته مې سلام ده چې د کومې مخالفین دي ما ته پته ده چې اوس په ته ویډیو ته ناست یې خاندې بجان سره په ګوتو به دا ده پکې ویډیو به ګورې دغه ته مې لاس چیک دی. دغه ته مې لاس چیک دی، خو تر رسېږي به انشاءالله. آصف صاحب شعر ده چې نن نه بعده موږ شعر وایو زه لریم تاسو بریو. ډېر ښه ډېر تاسو مونږ څه کېږي زه لریم تاسو بریو. پوه ایستلې؟ تاسو دې تکړه یې جو. صحیح ده. بس اوس ما ته شی نه راځي، خو زه به انشاءالله شعر وایم چې په چا ګران یم هغه به مې شعر کوي، مخ ته به ګوته په ټینګوي یا لایک کوي به مې کمنټ په راکوي. صحیح به شاید شعر به انشاءالله په مقابلې جذبې سره به یې پل. شعر د آصف صاحب چې عرش ته لاره د خطو موندوم نه. صحیح ده سنگار. عرش ته لاره د خطو موندوم نه، توان بدن کې د درتلو موندوم نه. بچه اوس وجېدله زه تاسو نه عرش ته خیم، زه خدای پاک ته ورځه خو لاره د موندوم. صحیح ده سنگار. توره تر چې تنګ یم. ډېر زه به ښه. تاسو خو نه شکنجهګانې نه څه کوم یاره، زه خو ملا طالب سړی یم. تاسو ما یو فرق څه عرش ته لاره د خطو موندوم نه، توان بدن کې د درتلو موندوم نه. ډېر ښه زه انسان یم خطا کېږم به ضرور. شعیب منصوري صاحب صحیح ده سنگار صاحب. زه انسان یم، ما نه به غلطیګانې کېږي، تاسو بیا ما اصلاح کوو، تاسو ماته شکنجه ولې کوئ یاره؟ صحیح ده سنگار صاحب. ما ته بد کمنټ ولې کوئ یاره؟ ډېر سره ما څه بد دي؟ اشا په شوژغېړو خلکو ته سنگار داسې ده بیا داسې ده، ته په ما نسې مشهورېدی چې په سرلک سې قسم په خدای. صحیح ده سنگار صاحب. ما خپل مقام انشاءالله اوس جوړ کړی ده، ما ته پته د خلکو زړو باندې الله پاک ګډ کړی. الله پاک ما ته عزت را ده، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اوس یې ته داسې سیکن چې په سرلک سې که نه ما پسې نسې رسېدی. زه انسان یم خطا کېږم به ضرور، زه خصلت د فرشتو موندوم نه، ژړاګانې هم آهونه اورمه، بني ادم په خندېدو موندوم نه. ډېر ښه. خلک خپله په بلا کې کړ دي، موږ په بلا کې کړي. ګوره ته موږ پسې غږېړې، موږ پسې دا اچولي دي. له غضبه شین آسمان وریږي نه، له غضبه شین آسمان وریږي نه، خیر باران زه له کالو موندوم نه. فصلونه مو وچتي، فصلونه مو وچتي، غنمان مو وچتي، چڼې مو وچې دي. دا څه شی دي؟ نفرت ته. سنگار پسې غږېړه، بل پسې غږېړه، بل پسې دا مو څه لګولي؟ او له غضبه شین آسمان وریږي نه، خیر باران زه له کالو موندوم نه، او فسادونه دي په ځمکه هره خوا، ځان ته ځای د اوسېدو موندوم نه. هر چېرته فساد ده په بلا کې کړي، تاسو ما پسې لګیا نه، تاسو سره ما څه بد دي سړی؟ چیر بد نه لاړ سو یاره. زه ته وایم چې ما پرېږدو خپلې مخې ته، په مځکې باندې مو فساد جوړ کړی ده، هر چېرته تاسو فساد جوړ ده، غرت مو جوړ کړی ده. اخر ته ورته وایي فات صاحب چې داسې ښکاري له هر چا د مرور. عادل صاحب داسې ښکاري له هر چا د مرور، سنگار کور کې له مودو موندوم نه. سنگار کور کې له مودو موندوم نه. خلک وایي ته کلي چې نه په کور نه یې شعر تللی. زه ورته موږ خو له خلکو دغه پزو ته راولو سړی، خلکو لیوني کړلو. بس دا پیغام مې ملګرو ورسوو. تاسو نوی شعر به ته وایي مسافرو دا ما ته خاص ګنټۍ کړې وې چې خلک تا پسې لګیا یي. دوبۍ، امارات، انډونیشیا، ملیشیا دا ما ته ګنټۍ
کمنټي کوي ما سره نمبر ستدي زه په ټولو قربان یم خو دا خبر مې ورور رسو ان شاء الله مروه ته ور شیر مې ویلاو چې زه پښتون یم دی به د پښتون مل روان ده هر پښتون نه صدقه یم زه مروه ځان له صوبه یم ما ته ډیرو ملګرو ګیله کړې وه مسعود دا زنه قومونه سته دي که نه هغه وایي چې لکه تا موږ دام د پسې اخیستی نو دا ورته انشاءالله سپیشل پښتون پر عرفات صاحب شعر روان ده پښتانه به پسې یادو پښتانو عکاسي به پسې کېږي هایټران د فول ازادي ده ټولو ته ازادي ده بچیا بد کمنټونه وکړو ښې وغوراوه روغ یې وغوراوه چې پته ولګېږي هر بچه